صحابه وی چې مونږ به پیاده روانو او پیغمبر علیه السلام به راسره نو مونږ به تیز تلو، هغه به تیز نه ته په عام رفتار به ته، لیکن مونږ چې ته په لاره را لاندې کړی نه دی، مونږ ته نشو مخکې کېدی. وی داسې به معلومېده لکه چې ځمکه ورته راغونډېږي. او عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی چې کله به مسکې شو یا خندل به، وی قسم په خدای چې غاښونو مبارکو به یې رڼا کوله. د حج په موقع چې نبی علیه السلام یا د عمرې په موقع به سر وخریو نو خلک خو ویښته یو طرف ته وغورځوي، هغوی به ویښته نه غورځول، صحابو باندې به تقسیمول. وی دا تقسیم کې د هارون الرشید وزیر سره یو دو ویښته مبارک دی ناجوړه ډېر پریشانه، دا وزیر راغی ورسره کېناست. وی بادشاہ سلامت ولی پریشان ہے، لږ غوندې خفه معلومیږي، تا خو ډېره ښه بادشاهي وکړه، په څه پریشان ہے؟ یاره وی طبیعت مې ټیک نه دی. وی نه ماته ووایه که څه قسمه خدمت یي چې زه وکړم، زه به دې خفګان لرې کړم. وی بس په یو څیز خفه یم او ډېر زیات، په مال نیم خفه، مال ډېر زیات دی، په بچو نیم خفه، بچي مې هوښیار قابلان دي او که زه مړ شم نو نه ضایع کېږي، ځان له کار ایستی شي. او په ښځو هم نیم خفه، ښځې مې ښه قشته ښکلي دي او مال ورسره دی، که زه مړ شم نو ګزاره هم کېږي او نو ډېر خلک به یې په نکاح واخلي. د ځمکو باندې مې هم پروا نشته. نو یې ولې پریشانه؟ وی خفه په دې ما چې د مړ شم او الله ته مخامخ شم نو ما سره به الله څه کوي. وی خامخ وی که بل ساجت تی هر قسمه نو زه دله پوره کوم. وی یو حاجت خو مشته تی پوره کولی شي خو پوره به نه کې. وی وایه چې ما ته حاجت یو زه پوره کولی شم نو خامخا به پوره کوم، وایه راته. وی نه پوره نه شي پوره کولی. وی پوره کومې. وی وعده را سره وکړه. وی وعده مې ده سره. وی ښه داسې وکړه چې تا سره د حضور پاک مبارک ویښته دي اماله راکړه. او ته څه وایي؟ وی صاحب دا ویښته خو چې زه خلکو ته ښیم نو په دې خو زه ډېر لوی خیرات کوم، لوی صدقه کوم او بیا مسلمانان را جمع کړم، هغه صدقه پې وخورم او بیا ورته هغه ویښته مبارک ښیم. او دې وخت کې خو ما سره څه شته نه، نو 12,000 اشرفۍ وله ورکړې. وی څونه خیرات کې؟ وی دومره پیسې؟ وی ها دا 12,000 اشرفۍ والا او په دې خیرات وکړه خو دا ویښته مبارک راکړه. وی وعده مې د سره کړې ده، ګنې دا ویښته مبارک دا ورکړی شی نه دی. راویړل هارون رشید لی ورکړل. هارون رشید ورته څه وایي؟ وی وزیر صاحب ما دا فیصله کړې وه که ته د دې په عوض کې دا ټوله بادشاهي غواړې دا مې همدله درکوله، خو ساده 12,000 اشرفۍ دې وغوښتې. وی ښه چې کله زه مړ شم هارون الرشید وی نو داسې به وکړه چې دا ویښته مبارک به 2 ځایه کې په قینچۍ به یې کټ کې، نو دا یو به مې یو طرف ته را 2 کېدی او 2 مې بل طرف ته کېدی. ممکن ده که د حضور پاک د دې مبارکو اندامونو د دې اعضاو د ویښتو د برکت نه پروردګار په ما باندې خپل فضل او خپل کرم وکړي. ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. خالد ابن ولید د یرموک په جنگ کې شریکو، پټکې ته پرېوت د کافرو په طرف کې، د هغه پټکي دپاره دوباره د کافرو په صفونو کې ورننوت. خلکو وی لیونی که روغې دا څه کې؟ د دنیا د کافرانو په منځ کې ګوره ورننوت، په صفونو کې ننوت، هغه پټکي یې د کافرو د میان نه راوچت کړ، په سر یې کړ او د هغې د وجې زخمیم شو. چا ورته وی دا یو پټکي دپاره دومره تکلیف دی وکړو ځان دې په کافرانو زخمي کړ، دا ولې؟ وی تاسو ته څه پته لګېده؟ وی په دې پټکي کې ما د حضور پاک ویښته مبارک ایښودي دي. وی چې سا مې وتې وی پروا به مې نه وه خو چې دا ویښته مې لاس ته رالل، که دا چاته د کافر لاس ته تلي و هغې یې بېادبي کړې و بیا به سو. نو د حضور پاک مبارک دا خاصیتونه دي رونو. دی بل خاصیت چې نوکان مبارک صحابو محفوظ کړي دي، ویښته مبارک صحابو محفوظ کړي دي، پڼې مبارک صحابو محفوظ کړي دي، او کوټ مبارک صحابو محفوظ کړي دي، او جام مبارک صحابو محفوظ کړي دي. حضرت انس له به خلک رالل وی مونږ ته هغه جام وښایه چې حضور پاک مبارک پې اوبه څکلي دي، نو د لرګي یو جام یې راله راوویسته او په میان مات شوی نو په تار باندې تړلی شوی وی په دې کې به ما پیغمبر علیه السلام باندې اوبه څکلی، دی محفوظ کړي دي.
دارنگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورا مبارکہ اور دا غیز غرہ مبارکہ دا صحابہ محفوظ کردی سپا مدینہ شریفہ کشتا اور دیر زیاد تبرکات پا ترکیہ کی دی پا استنبول خار کے التلوی میوزیم عجائب گردی پاگی کے دیر زیاد تبرکات پر رہتے دی اور پا شام کے مشتا دمشق کے اور پا مصر کے مشتا اور پا مکہ مکرمہ کی عجائب گردی اغی کے مشتا اور مدینہ منورہ کے مشتا دا دا حضور پاک خاصیتو ندی زمارونو بل خاصیت دا حضور پاک سو عبادری و دمر بہادر پا مخد ازمکا سوک ندی تیر شوی کم چی نبی علیہ السلام مبارک دا خود پا جنگ کے لگ غندی صحابون غلطی وشوا نو کافران پر حمله شو نو صحابه یو خواه بالخواه منتشر شو پا منڈ شو او پیغمبر علیہ السلام دقا سی پا میدان ولار تختینا کافران پہ غزارو نہ کئی او نبی علیہ السلام پا میدان ولار دا حنین پا جنگ کے پا درو کے کافران ناستو مسلمانان ہوتا او دا غشو بارانو نے پہ اکلد او صحابہ کرام منتشر شو پا منڈ ترل شو او نبی علیہ السلام دقا سے پاغ خپل ساروی باندے سور دے او صحابہ رانی سے چدا ساروی مخ کے نشی او نبی علیہ السلام زور لگئی او چی بیا صحابہ و ساروی نپری خود تلوتن حضور پاک تی کشو او دا آواز کی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبرم او رشتون پیغمبرم دروغ جنیم او زد عبد المطلب زویم ولی تختمنا صحابوں نے چاہتا پوس کرے دی وی دا حنین پا جنگ کی تاسو تختے دلے ہے وی منگ سکے دا منگ امام والارو آنر تختے دلے حضور پاک موجودو نبی علیہ السلام فرمائی وی مالا خدای دا خاصیت را کرے لی چی زما پا دشمن روب دا یو میاشت پا مزل چی دلریم زما روب پا دشمن ورغور دیگی خبای سری دا غیرت نرازی و جنگو نکی دا خصوصیت دا پیغمبر علیہ السلام بہادر طاقت سمر زیادو بل خاصیت سدے دا دا حضور پاک خاصیتو نرتخی دمر طاقت دا حضور پاک دا دنیا دا سلور و زر و زوانانو براغبر راقتو دا سالویختو جنتیانو عمر طاقتو او دا یو جنتی طاقت دا دنیا دا سلو زوانانو بی پا مکہ مکرمہ کی او پالوانو رکانا اراغ نبی علیہ السلام تاو درید وی کتا پیغمبر اینو دا پیغمبر طاقت زیادی مالا پا کبڑی راشا کتا دیراو پردولم تا برشتون پیغمبر این او کما راو پردولی دروغ جن دے حضور پاک فرمائی حیران شم چه خدای دلو سا جواب مرکی که کبڑی ورسر نکو او اغدا سے پالوانو چه پالاقو بگر دے دا لوی مضبوط پالوان یو پالوان اغتا نشو ٹنگے دے که کبڑی ورسر نکو وی بچی دروغ جنے که کوم نزخو کبڑو لنیم راغلی بدا خبر دا سپکا خبر اگا شور جوڑ کوئی دا جلا میدان تا دیشی دا پیغمبر مضبوط طاقتی ما سر دے مقابلو کی کہ میراو پردو دروغ جن بے کی راو پردو رشتو نہیں بے حضور پاک مجبورش چی مجبورش ور مخامخ شو خلق و تویخ پل قولای پام کوا وستا خود عمر غٹ وجود دنے خود ایلوی پالوان دے یو دی کی سر نقصان در نکی زوی اللہ بخیر کی چی سنگ سر مخامخ شو حضور پاک رکانا دے لاس تا لاس ورو رسید دا لاس یونیو او چی دیکیا ورکلا سانٹے پیوڑے دے رکانا تا چیغ اکلا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ چاورتوی داولی پا یو دیکا وی قسم دے کرے انسانی دیکاوا وی ما غٹو پالوانانو سر پردونے کڑی دی او ڈیرو پالوانانو را غردولی مو ڈیر میں را غردولی دی وی دا بلشان دیکاوا دا بلشان طاقت تے وی دا سے زور او دا دی یو لاس طاقت ما پا زندگی کی دا ڈیرو پالوانانو ندیلی دلی خود مسلمان کی دا دا حضور پاک مضبوط طاقت بہادر او دا لوی طاقت خاوان لیکن توی چی دمر لوی طاقتی دا چاکو خوراک بم دیر خوری ڈوڑے بم دیر خوری پالوانو تا گور در ود یو گٹ پا یو وخوری نا دا حضور پاک دیر معمولی ڈوڑے دیر لک سیز باندی با حضور پاک پل اکتفاق ہونا لگی او ببیس کے لئے لک خوراک بکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو فیدت امت تسونا رسیدلی دا بل خاصیت دا حضور پاک مخ کے جسمر پیغمبرانو دا غیب خاصی و قوم ترات لگا
یا د یو کلي دپاره به پیغمبر، لکه مثلا تورنګلو کې به یو، په اوتمانزو کې به بل، او په چارسده کې به بل، او په پېښور کې به بل. او حضور پاک دا د یو کلي دپاره پیغمبر نه دی او نه د یو قوم دپاره. د حضور پاک د زمانې نه تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان دي او په کم کم کلي او علاقو کې دي، د ټولو د هدایت دپاره خدای پاک را لېږلی دی. بل خاصیت، بل خاصیت یې څه دی؟ د حضور پاک نه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي، د هغوی تعلیمات به امت ته رسېدل او امت به پې عمل کوم. خو چې بل پیغمبر به راغی، بس د هغه تعلیم به منسوخ شو. او د حضور پاک دا خاصیت ته چې د هغه نه پس بل پیغمبر به نه راځي. وی زه پیغمبر یم او د ما نه پس نه بل رسول راتلی شي او نه پیغمبر راتلی شي، او نه زما دین په د بل پیغمبر په دین منسوخ کېدی شي. دا د حضور پاک مبارک خصوصیت دی. او لوی خاصیت یې څه دی؟ نن دې په دنیا کې ما درته ویل نورو پیغمبرانو د قبرونو سوچه پته نه لګي، ګمان او شک شته، او زمونږ د خپل پیغمبر قبر مبارک محفوظ دی. د هغه د صحابه حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما، حضرت عثمان، د هغې قبرونه معلوم دی. حضرت علی رضی الله عنه په کوفه کې دفن دی، د هغه قبر معلوم دی. کلی معلوم دی چې کم کلی کې پیدا شوی او چې کم ته هجرت کړی پکې وفات ته هغه معلوم دی. جمعات معلوم دی ترننه پورې، محراب محفوظ دی ترننه پورې چې کم کې منځ کړی دی. د کومو کویانو نه چې حضور پاک کو بس کړي دي، که تراخه کویان به هغه خواږه شوي دي. دا د حضور پاک بل خاصیت. یو ناشنا خاصیت د حضور پاک درته بل وښیم. د حج په موقع به څاروي حلالول. د حج په موقع اوس هم خلک څاروي حلالوي. سخي څومره او سخي دومره سخي دی چې د حدیبیې عمره کې ګورې څاروي حلالول څه واجب فرض نه دي، مستحب دي چې څوک عمره وکړي څاروي حلالوي، واجب فرض نه دي. لیکن د حدیبیې عمرې له چې پیغمبر علیه السلام ته ځان سره 80 څاروي بوتلي، 80 واړه حلال کړل، دومره سخي. او بیا ورپسې په بل کال عمرة القضا کوله، نو 80 څاروي بوتلي هغه حلال کړل. او د حج په موقع چې خلک حج ته لاړ شي، نو یو څاروی حلالوي، هغه هم چې د ټپ ټیپ ګوري چې لږې پیسې پې ولګي. هلکه دا ګټ په څو دی؟ په 400 ریاله. مړه لږ ارزان که که نه، هغه چیلی په 300 ده، بله په 200 ده. د ګوډې توشلې ته یې نه ګوري، خو چې پیسې پې کمې ولګي. حج کې ښه څاروی حلالول پکار دی. پیغمبر علیه السلام څو حلال کړي دي؟ 100 څاروي حلال کړي دي. دومره پیغمبر علیه السلام، نبی علیه السلام سخي و، 100 څاروي حلال کړي دي. او ګور یاد ساته په دې 100 واړو کې ځان سره امت هم شریک کړی دی. خدای د دې ثواب کې ما سره زما امت هم شریک کړي. او ناشنا ټکې درته بل ووایم، دا ګډان چیلي چې خلک حلالوي، نو راسمې له یوې تړې حلالې کړي، او اوښ چې حلالوي په ولاړه حلالوي. ما لیدلي په خپله په مکه مکرمه کې اوښ هغې په ولاړه حلالوي. راسملول یې ګرانې مې چې سمې له یې ساتې وتل هم ګرانې. نو اوښ دپاره چاړه جوړه کړي، یو اوښ په ولو تړي په ولاړه حلالوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اوښان حلالول، نو یو اوښ به ورته د بل نه او بل د بل نه مری مخکې کوله چې لومبې ما حلال که. په بخاري شریف کې حدیث دی. بل خاصیت څارو به مری د یو بل نه مخکې کولې چې لومبې دې ما حلال کي او لومبې دې ما حلال کي. حالانکې څاروي تښتي، چرګې ته چې پته ولګي چې ما نیسې ولالۍ مې چاړه ووي، نو هغه په 10 کندو منډې وایي. یا د قربانۍ په ورځ باندې چې دې څاروي ته پته ولګي چې ما خو حلالۍ، نو بیا څوک را ټینګوري نه شي منډې وایي. او د شریعت مسله هم دا ده چې څاروی حلالۍ، نو چاړه ته پټه ایږده، مخامخ یې ورته مخ خایه چې ویې تړې بیا چاړه راله. لیکن هغه اوښان پیغمبر علیه السلام مبارک ته به سټونه مخکې کول. دی بل خاصیت دی. په دې شاه مبارکه کې مهر نبوت و دی بل خاصیت. شاته د دې دواړو اولو په منځ کې د کمترې د اګې عمره، د زر کې د اګې عمره، و د کمتره به والو د کمترې د اګې عمره مهر نبوت.
صحابه به مونږ پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه وتلو وی نیت او مقصد به پکې دا چې دغه مهر نبوت سره ملاس ولګي. او جلال الدین سیوطي لیکلی چې په هغې باندې دا خط لیکلی سر انت المنصور، الله ورته مهر لګولی چې زه چې کوم ځای سیر کې او ګرځه تا سره به د الله له طرف نه امداد کېږي. دا د حضور پاک خاصیت. صحابه وایي چې موږ به پیاده روانو او پیغمبر علیه السلام به را سره نو موږ به تیز تلو، هغه به تیز نه ته په عام رفتار به ته، لیکن موږ چې ته په لاره را لاندې کړی نه دی، موږ ته نه شو مخکې کېدی. وی داسې به معلومېده لکه چې ځمکه ورته راغونډېږي. او عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی چې کله به مسکې شو یا خندل به وی قسم په خدای چې غاښونو مبارکو به یې رڼا کوله. وی د غاښونو برېښنا او رڼا دا به موږ ته محسوسېدله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترخونه مبارک سپینو. موږ چې ترخونه خرایو یا ویښتو باسو رنګ بدلی، د هغې ترخونه مبارک سپینو تک سپین. په احادیثو کې راځي چې کله به څادر پرېوت یو کې نه بار بار وی حتی رأینا بیاض ابطیه، حتی رأیت بیاض ابطیه، وی ما د حضور پاک د ترخونو مبارک سپینوالی لیده. بل خاصیت یې سو چې وده به شو نو سترګې به ودې وي، زړه به بیدار و، زړه به یې وحی ته متوجه و، الله تعالی به ورته وحی رالیږله، نو زړه به بیدار و او سترګې به ودې وي. دا د حضور پاک مبارک خاصیتونو خصوصیاتونو. نو د سیرت د جلسو یو فایده ده چې د پیغمبر علیه السلام د حالاتو نه سړی خبر شي. دویم چې د هغې عظمت د سړي پړه کې کېښودلی شي. او درېیمه فایده یې سي د دې تقریرونو، درېیمه فایده یې رونو دی چې سړی د پیغمبر علیه السلام حالات واوري او په هغه نقشه ځان جوړ کړي. دې غټه فایده. ډېر خلک یې لګیایي د سیرت په دې جلسو کې او ډېر خوشحالي سرونه هم لقوي او سبحان الله الحمدلله هم ډېرې چغې وایي، لیکن عمل نه کوي. زمونږ پښتانه بیا هم ښه دي، خو پنجاب کې دا مصیبت زیات دی. هغوی د جلسو له ډېر زیات اهمیت ورکوي او بیا نه لمونځ کوي او نه روژه نیسي. یو سړی و که نه ښځې پاسه وي پېشمني له پاسه پانسې، دا خو ډېر ګران کار دی. دا هم پنجابیان دي. وی روژه نیسه، نو دا به څوک نیسي؟ روژه احسان کار دی، روژې به یې خوړی. هغې وایي روز پټان جانې روزه جانې، پښتون پېژو روژه پېژوي. زمونږ د روژې ضرورت دی. نو چې روژه ماتې ټیم به نو ټولو نه مخکې به دسترخوان ته ناست و. ښځه ورته وایي نه پېشمنۍ کوې خدای والي، نه لمونځ کوې نه روژه نیسې او روژه ماتې د ټولو نه مخکې ناست دی. وایي ښه چې روژه ماتې هم نه کوم نو څه کافر خو راته نه ښکارم، یو خو به کوو که د کافر درته ښکارم چې روژه ماتې نه کوم څه. نو بعضې سړی هم دغسې د سیرت جلسې کوي، عمل نه کوي. د سیرت د جلسو غټ غرض دا چې د حضور پاک مبارک بشان عقیده زموږ خپله شي. یوازې په خولې کار نه کېږي، ګورې عمل به کوې. د هغې په شان ښکلې عقیده او د هغې په شان ښایسته ښکلې اخلاق او د هغې په شان ښکلې کردار او د هغې په شان ښایسته ښکلې عمل. دا د جلسو د اجتماعاتو فایده ده. صحابه به فوراً د نبی علیه السلام په نقش قدم عمل کوه. خبره به یې د خولې مبارکې نه لاوتلې نه وه چې هغې کې به عمل سم و، عمل به یې کوه. نو د پیغمبر علیه السلام د سیرت مبارک نقشه لکم فی رسول الله اسوة حسنه. قرآن شریف کو یا ایها النبی انا ارسلناک، اے ښکلي پیغمبره مونږ ته دې قوم ته لېږلې شاهدا و مبشرا و نذیرا. تر دې نګهباني به کې شهود حضور ته وایي، ته به دوی ته هر وخت به دې نګهباني به کې، نګهبان به حالات به ګوري، ګناه څوک کوي منې کې به، نیکي څوک نه کوي هغې ته به بلې، جنګ جګړې در نه څوک نه کوي. لکه سیند کې یو سړی دا شپونکې دا ګډې چیلې سړی نو پوره خیال ساتي چې ګډه چیلې پردي فصل له ورنشي، ناجوړی چې علاج ولو کي، اوبه ورکي، ډوډۍ ورکي. دقه رنګې به نګهباني کوي د خپل امت. او بیا چې څوک ستا تابعداري وکړي او ستا د نګهبانۍ نه فایده واخلي، هغې له زیرې ورکوه د جنت. او چې کوم سړی نه کوي ستا تابعداري نو نظیر هغه یروه د الله د عذابونو نه. وداعیا الی الله باذنه
وسراجا منیرا، او دا اللہ پا حکم بخلق بلی دین تا داعی بے داعی دعوت پور کے، اور روخان انور بے لکا سنگ چی دا روخان انور نا ارچا تا فیدہ رسیگی، دا غرنگی بے انشاءاللہ چستانا مخلوق تا فیدہ رسیگی. وما غسوش وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، او مسلمانان لوی دا زیر ورکا کہ تاسو تا دا اللہ دا طرف نو دیر لوی احسانات و انعامات دا بدل خدای در کئی. طولو الحمدللہ من مسلمانان لوی دا زیر. ولا تطع الكافرین والمنافقین، او اذا کافر و منافقانو گوری انمانی اغی خطابان دی کوشش کئی ستا پا مرگر و کوشش کئی محنتون کئی دا اغی انمانی ودع ازاهم، او کس تکلیف در کئی پروا مساتا، سوک با در پس خبر کئی، سوک با کنزل کئی، سوک با پراپیگنڈ کئی، اس فکر چے انکے. وتوکل علی اللہ، اللہ وی پما بروسو کا، وکفا باللہ وکیلا، چے پما دے بروسو کا زمان بہترین مرگری بل سوک نشتا، ٹول نظام و کارون بدے سمو. یو سری زمان دے یو حج دا مرگری نتا پوسو کا، من دمرا غافل و نا خبر یو دا اللہ و دا رسولنا. منگ تا خدا قائد اعظم سے تاریخ پورا معلوم دی، دکا سکول کے پرچہ رازی. دا علامہ اقبال سے تاریخ راتا پورا معلوم دی، دکا سکول کے پرچہ رازی. زمان دی یو مرگر نے اساری تا پوسو کو وی یرا پا مکہ مکرمہ کی دا بیت اللہ نا چی خلق تابیگی را تابیگی، نوی دے کہ خدا خدا قبر دی، نوی دا مدینی شریفی تا چی خلق راجی دل تر چا قبر دی. العیاذ باللہ. دمرا یو انسان تا پتہ نلگی چی دے حج دلار شی، او دتا دا بیت اللہ پتہ نلگی، او دتا دام پتہ نلگی چی زمون خدای جم دے دے او کمری او قبرم لری. عیاذن باللہ. دا سنا پویا خلق. قسم دے دیر خلقو پا مدینہ منور کے زمانہ پخپلہ تپوس کرے دے، دیر خلق راشی حج لا، او چیزی پتہ وطا نلگی چی دا نبی علیہ السلام قبر مبارک پا کم دے کرے. دا زمون حال دیرونو. نو دا سیرت دا جلسو فیدہ دا کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا حالاتو سڑی خبردار شی، تاریخ جم دے پاتی شی دا حضور پاک، او شکر دے دا خدای فضل دی زمونگ دا خکوری پیغمبر پورا تاریخ موجود پروت دے. یتیم پیدا شوی دے دا پلارنا، پلار دا وفات نمخ کی وفات، دا پیدایش نمخ کی وفاتو، او چی دا شپگو کالو شو نمور بی بی وفات شو. لومبے پیوالا چاور کردی دی خپل مور بی بی آمینه، او بیا دا ابو لہب یو وینز و سویبا اغی والا پیور کردی دی، او بیا پا طائف کے یو بی بی و نیک بی بی حضرت حلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا سقیف خاندان کے بیا والا اغی پیور کردی دی. لومبی وعدی کل کردی چی عمر 25 کالو، او چا سر لومبی وعد کردی پا مکہ مکرمہ کی یو دیر نیک بی بی وا، او مالدار بی بی وا، او دیر او خیار بی بی وا، چی دا آغی نم حضرت خدیجہ وا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا حضور پاک عمر 25 کالو، دا آغی عمر 40 کالو، او آغی دا پیغمبر علیہ السلام کارنامی لی دلیوی، او دا آغا خکولی صفتونے لی دلیو، ناغی پخپل مطالبہ کردیوا چی دا نبی علیہ السلام سر نکاح کولوالا. نکاح والا پیغمبر علیہ السلام دا خپل تر سر مشورہ وکړه ابو طالب سره، دے سکترو، نور ترونه او ډیر خو هغه میرنی ترونو، مین دی جدا وی پلار یو، او ابو طالب په ترونو کې سکترو چې مور او پلار د دواړه یو، د حضور پاک پلار او د ابو طالب پلار، او د حضور پاک نه او د ابو طالب مور دا یو وا. دا ابو طالب سره مشوره وکړه، پاغه مشوره بیا دا خدیجی رضی اللہ عنہ سر نکاح شوا، او دا نکاح خطبہ چالو استرا ابو طالب سے پخپلا، او دا غی عمر 40 کالو، او اغی ټول خپل مال حال او ارس چکورونو اغا حضور پاک مبارک دا وقف کردی دی. وحی پہ کل راغلی دا، وحی پا حضور پاک پا 40 کال راغلی دا، چی 40 کالی پورش، او کم دے راغلی دا پا غار حرا کے راغلی دا، او پا کم میاش کے دا رمضان پا میاش کے، او تاریخ سویمو چی وحی راتلا نو علماء لکی سلی رشتم دا رمضانو چی وحی وربان دی راغلا. 3 کالا پس بیا وحی بنداوا، او 3 کالا پس بیا وحی رالا. لنبی وحی کم راغلی دا آیتون یا اقرأ بسم ربک اللذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا لومبي آیتونه نازل شوي دي. او 3 کاله پس بیا دا آیتونه نازل شو چې یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. دا آیتونه بیا نازل شو. نو دا د پیغمبر علیہ السلام مختصر غوندې تاریخ دی. وفات کله دی؟ مشهور دا چې 12 د ربیع الاول. او قبر مبارک مزار شریف خلق چې ملاقات لذي روزه مبارکه دا په مدینه منوره کې ده. د نور پیغمبرانو ګورې پته نه لګي رونو. د بعضې پیغمبرانو قبرونه په عراق کې دي او د چا قبرونه په فلسطین کې دي لکه حضرت نوح ابراهیم علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام. او د چا په شام کې دي لکه حضرت نوح علیه السلام. خدام پته نه لګي، تاریخي خبرې دي، پوره معلومات نشته. او زمونږ د حضور پاک قبر مبارک په مدینه منوره کې دی. دا ثابت خبره دی کې اړو شک نشته. د یو پیغمبر تاریخ محفوظ نه دی او زمونږ د حضور پاک ټول تاریخ محفوظ دی. یو انګریز یو کتاب لیکلی دی په انګریزي کې او بیا د هغې په اردو کې ترجمه هم شوې ده. دی 100 men د 100 لویو خلکو تاریخ یې ذکر کړی دی. د 100 لویو خلکو چې په دنیا کې کم 100 لوی خلک تیر شوي دي. نو هغه انګریز عیسائی دی او د امریکې اوسېدونکی دی او هغه په اول نمبر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی نمبر 1 او 4 نمبر کې د عیسی علیه السلام ذکر کړی دی او په 12 یا 14 کې ما نه یریږي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ذکر کړی دی. نو بیا یو خبره لیکلې ده وی په ما به زما په دې کتاب به خلک اعتراض کوي، وی به چې ته خو امریکنی د امریکې اوسېدونکی او ته خو عیسایي، نو تا د خپل پیغمبر مرتبه په 4 نمبر کې ولې لیکلې ده او د مسلمانانو د پیغمبر لدې د لومبۍ مرتبه ولې ورکړې ده؟ نو هغه یې 4 وجې لیکلې دي. وی د دې لومبۍ وجه دا ده چې زمونږ پیغمبر واده نه دی کړی او د مسلمانانو پیغمبر واده کړی دی. د لومبۍ وجه نه زمونږ پیغمبر واده نه دی کړی، هغه کړی دی. نو هغه د واده متعلق د بیبیانو متعلق او د بچو متعلق لوی تاریخ پرېښی دی چې بیبي سره به څنګه ژوند تېری او د بیبي سره به د کور څنګه ژوند دی او جامه به وله راوړې که نه او په نکاح کې به څه ورکې که به نه ورکې او چې مړ شي نو میراث به په مال کې به دې سره سي که نه او که هغه مړه شي ستا به په مال کې سره سي او که نه او بچې چې پیدا شي د بچو به څنګه تربیت کې او د زنانه بیا په کور کې د عبادت او د هغې د بیمارو حالات وی چونکې هغه دا ودونه کړي دي نو دا ټول نظام د هغه محفوظ پروت دی او زمونږ پیغمبر عیسی علیه السلام نه واده کړی دی او نه بچي شته، وی د هغه دغه تاریخ نشته. واقعي د حضور پاک یو زمونږ د اسلام د دین لویه سګورې دا ده چې د ښځو ژوند به څنګه عبادتونه به څنګه روجې به څنګه او بچی به پیدا کیږي، د بچو تربیت به څنګه او د بچو په څونه حق دی او د خاوند په ښځه څومره حق دی او د ښځې په خاوند څونه حق دی. عیسی علیه السلام د مارونو د درویشۍ او د فقیرۍ ژوند تېر کړی دی. هغه لګیا او د دعوت او تبلیغ دپاره په وطنونو به ګرځېده او په کوڅو به ګرځېده. یو به ورسره کونټۍ وه، یو به ورسره ګوډې و شاته به یې راچولې او یو به ورسره کنډولو جام او یو ورسره د لرګي ګومنځ وه، نور اسم ورسره نو نه بیبي کړې ده نه واده کړی دی او نه مال او نه کور نو جمع جرګه. اوس هم د عیسایانو پادران په دې غرونو کې پرتي چې دا کم راهبان عبادت یې کوي او نه ښځې کوي رهبانیت ورته وي نه بچي راوړي. نو یو ځل په لاره روانو نو څوک د لښتي په غاړه ناستو په لپې او بس کلې نو جامې خو غورځو وی دې ته حاجت نشته وي په لپه مو بس کېشم. بل سړی هغه غسل وکړه نو په سر کې لاس وو او په لاس یې خپل ویښته برابرول نو ګومنځ یې خو غورځوله وی د ګومنځ نه بغیر هم ویښته برابرېدی شي. نو د عیسی علیه السلام دقسې ژوند ورونو. نو وی زمونږ پیغمبر د درویشۍ او د فقیرۍ ژوند تېر هغې خو ته خدای وایي عیسایان
او د مسلمانانو پیغمبر په معاشره کې داسې ژوند تیر کړی دی، خلکو سره ګډ ژوند دی تیر کړی دی، خلکو ته اخلاق خولی دی او خلکو ته دین خولی دی او خلکو ته اعمال خولی دی. دا وی دویم فرق شو. وی دریم فرق سره دریم خاصیت د مسلمانانو د پیغمبر، وی زمونږ پیغمبر جهاد نه دی کړی او د مسلمانانو پیغمبر جهاد کړی دی او ډېره لوی علاقه فتح کړې ده او هغه لیکلي دي وی د مسلمانانو د پیغمبر سره چې څونه جنګونه جهادونه شوي دي نو په هغې کې 2018 کسان مړه دي، 2018 کسان ټول مړه دي او په دې 2018 کې څه د پاسه 200 کسان مسلمانان دي، دا باقي کافران مړه دي. او هغه لیکي چې په 10 لکه مربع میل علاقه د مسلمانانو د پیغمبر په قبضه کې راغلی ده. نو زمونږ پیغمبر یوازې مذهبي مشر او د مسلمانانو پیغمبر دا مذهبي مشر مو بادشاه مو، د بادشاهي طریقې م خلکو ته ښودلی دي. بادشاهي به څنګه کې او قضا به څنګه کې، که غل راغلی دی غلی کړی دی لاس یې پرې کړی دی او که زناکار زنا کړی دی نو سنګسار کړی دی او که ډاکو ډاکه کړی دی نو هغه سزا ورکړې ده او که چا قتل کړی دی نو هغه یې مړ کړی دی. د مسلمانانو پیغمبر ام پیغمبر نبی ام بادشاہ او زمونږ عیسی علیہ السلام صرف پیغمبر او بادشاہ یې نه ده کړې. نو د بادشاہ ټولې طریقې چې څومره دي د مسلمانانو د پیغمبر نه راغلي دي او بیا د هغه نه پس د هغه اوو ملګرو بادشاهي کړې ده، حضرت ابوبکر صدیق، بیا حضرت عمر، بیا حضرت عثمان، بیا حضرت علی دی بادشاہانی کړي دي او د هغې نه پس د حضرت علی نه پس حضرت معاویه رضی الله عنه، حضرت حسن او بیا حضرت معاویه او بیا عبدالله ابن زبیر دی بادشاہ کړي دي په صحابو کې په ملګرو کې. وی دا ورېرونو دی کې د عیسی علیه السلام شان نه کمیږي، په دې ځان پوه کې عیسی علیه السلام د خدای پیغمبرو جلیل القدر هغه ته چې کومه ډیوټي حواله وه هغه یې کړې ده، خو زمونږ د پیغمبر ډیوټي لږه زیاته ده چې ته به وادم کې او د بچو چل به هم خلکو ته ښې او دارنګې نظام حکومت او سلطنت به هم چلی، یوازې پیغمبر نو ورسره بادشاه مو، فیصلې هم کړي دي او خشته ښکلي نظام او قانون یې مونږ ته پرېښی دی. نو د سیرت د تقریرونو د جلسو یو فایده خو دا ده چې د پیغمبر علیه السلام د تاریخ نه به لږ ډېر خبردار شي. دویمه فایده یې څه درونو د هغه عظمت په دې پړه کې کښېني چې واقعي زمونږ پیغمبر څومره لوی سړی و، لوی شخصیت و، دا به دې پړه کې کښېني او دا حقیقت دی چې حضور پاک له الله ډېر لوی خصوصیات ورکړي، دا په مخ د ځمکه د ډېرو خلکو نو د حضور پاک لوی او د سماتې تر ننه پورې چا نه دي لیدلی. عایشه بی بی فرمایي یو د سماتې له به لاړ وی بیا چې دی به رالل زه به هغه ځای ته او د سماتې له لاړم عموما نو ما به د پیغمبر علیه السلام او د سماتې چرته نه دي لیدلی او د سماتې ځای کې بدبویي وي وی هغې کې به خوشبویي وه. وی یو ځل مې دې تپوس وکړه د الله رسوله زه چې ستاسو د اودسماتې ځای ته لاړ شم نو هلته نه بدبویي محسوسوم او نه ستاسو اودسماتې وینم. وی ته نه خبر عایشې چې د پیغمبرانو اودسماتې ځمکه ځان ته راکاږي، ځمکې جذب کوي او د پیغمبرانو د اودسماتې داسې مثال دی لکه د جنتیانو د جنتي چې ډېر خوراک وکړي نو د هغه خوراک د اعظمي نه بدبویي شته او نه په هغه بدبویۍ څوک پوهېږي. نو د پیغمبر خوراک دا چې دی وکړي د بدبویۍ په شکل د پیغمبر نه خارجېږي. یو ځل حضور پاک مبارک په یو کنډول کې د شپې واړه بول کړي، واړه بول چرته په پیغمبر علیه السلام د خېټې درد نه دی راغلی. د خېټې درد دا په هغه چا راځي چې خوراک ډېر وکړي او یا بے اعتداله خوراک وکړي او یا سخا خوراک وکړي، د خېټې درد نه دی راغلی. یو ځل یې اودسماتې وکړه، راکوټه یې اودسماتې په کاسه کې شپه وه، یو بیبي وه د هغه تږې شوې وه، د هغې دا خیال نو چې دا ورکوټه یې اودسماتې د نبي علیه السلام، هغې پې ګمان د اوبو وکړو، تیاره مې نو هغې وڅکلې. سهار حضور پاک تپوس وکړو ویل ما هغه اودسماتې و په هغه کنډول کې
هغه بیبي وی خو ما څکلی دی وی خطا باندې به تر مرګه پورې د خېټې درد نه راځي. دا د حضور پاک د اودسماتي برکت. او چې بیبي څکه نو اودسمات کې ډېر وخم کېدی بوی کوي که نه کوي؟ نو هغې بدبویي نه کوله، خوشبویي کوله، ځکه خو بیبي څکلی نه. د یو خاصیت لاړې مبارکې خاص عجیبه خاصیت لري چې کله به اوبه نه وي او کوی به وزنځېد نو حضور پاک به خپلې لاړې مبارکې په کوی کې وغورځولې، نو هغه کوی به داسې دغه به جوش به یې وچینو چې به بیا نه تشېده. دی د لاړو مبارکو برکت. یو ځل بیبي فاطمې کر الله نو حسنینو کې یو ماشوم هغه جړل. د لور نه یې تپوس وکړه بچې دا ماشوم ولې جاړي؟ وی دا وګېرې. وی ما لی راوله. نو نبی علیہ السلام لی راوست. نو حضور پاک خپله جبه مبارکه راوسته او د ماشوم په خوله کې کېښوده. وی زه فاطمې وی تر مرګه پورې به په ده بیا لوږه نه راځي او نه به دې د لوږې د لاسه وجاړي. دا د حضور پاک د لاړو مبارکو هغه برکت. خوله مبارکې خوشبویي او خوشبویي به یې کوله. زمونږ خوله څښابین کوي په صابون به انځي، دوه ځله به انځي، په یو ځل هم کار نه کېږي. او د هغې خوله مبارکه خوشبویه وه. په کومه لار چې به ته په هغه لار به یې خشته ښکلې خوشبویي پرېښوده. او صحابو ته به پته وه چې نبي علیه السلام په دې لار تللی دی، د هغې د خولې مبارکې د خوشبویۍ د وجې نه. زمونږ وینه نجسه ده، پلیته ده، او د حضور پاک مبارکه وینه پاکه وه. عربو پر وجود نه به پخکر باندې وینه ایستله. یو ځل یې پخکر وینه ایستله او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه له ورکړه. وی دا یو سودا چېرته پټه که. ابارو وت واپس راغی. وی پټه دې کړه؟ وی یو. وی کم ځای دې پټه کړه؟ نو خېټې ته یې لاسونی وي دلته مې پټه کړه. هغه اغسکلې وه. حضور پاک ورته غصه ونه کړه چې دا دې څه کړي دي، بلکې وی فرمایل وی په کوم وجود کې چې زما وینه شامله وي په هغه د جهنم اور حرام دی. دی د وینې مبارک خصوصیت. مونږ چې نوکان پرېږدو اخوی وغورځو، قسم په خدای د حضور پاک نوکان مبارک صحابو ځان سره ساتلی دي. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د حضور پاک نوکان مبارک ورسره چې کله مړ کېده وصیت یې وکړ. وی الله ته به مخامخ کېږم چې ما سره به الله څه کوي. وی چې زه مړ شم وی د حضور پاک دا نوکان به راوالی او زما په دې شونډو او زما په دې بریتو دې پوزې سره خوا کې به یې ماته کېده. ممکن ده چې د حضور پاک د دې مبارکو نوکانو د برکت نه الله زما لحاظ وساتي او ما بچ کړي. حدیث کې راغلی دی ابو داود کې ځکه درته وایم، عایشه صدیقه فرمایي وی بعضې خلقو سړو به خپله ښځه قصدن لویو سړو له لېږله. د هغه زمانې چې کوم لوی چودري به او لوی مالدار به هغه له به یې ښځه ولېږله. وی ده ته ورسره بدعملي وکړه. وی چې زمونږ په نسب کې د هغه سړي بچی پیدا شي. دا څومره جهالت په ابو داود شریف کې شته. خپله ښځه دا څونه بې غیرتي ده. دا به یې ولېږله وی لاړ شه پلانکي سړي سره بدعملي وکړه. بیا به ورته دې نه نږدې کېده چې هغه بچی به ښکاره شو وی چې دا زمونږ نسب کې د بل نسب ښه نسب راشي. داسې خو به نن سبا چې دا څاروو سره او ګډو چیلو سره او غویانو سره خلک کوم کار کوي، دقه چل به دې خلکو کو. د دواړو جهانو مبارک سردار خدای پاک راولېږه. د هغه خلکو نه کم شخصیات جوړ کړل. وګورئ تاریخ کې د هغې مثال به پیدا نه شي. داسې هستی ته جوړه شو. بدعملی ختم. بدعملی خو څه کوي چې ښځو ته نظر ختم شي، ښځو ته به یې کتلم نه. دقه خلکو حضور پاک ته وی د الله رسوله وی مونږ ځان مکمل د دې خواهشاتو نه نه خلاصو. وی نه داسې به اوس ده کوئ. ښځو ته نظر یې کم ځای کو. لاس ورول خو وروستو خبره ده. ډاکې خو څه کوي چې پردي حق ته ګوتې به یې نه وروړلې. داسې شخصیات ته جوړ شو. دا د چا د برکت نه؟ دا د حضور پاک د برکت نه. دا فکري تقاضا درو چې د چا کمالات خلکو ته ښکاره شي نو هغه سره نفسیاتي او فطري د خلکو مینه پیدا کېږي. نو دا علما ځکه ذکر کوي
چې د حضور پاک سره فطری او نفسیاتی د انسان محبت قائم شي او مینه پیدا شي او د نورو خلقو د لویو خلقو عظمت تړه نوځي او د حضور پاک عظمت په زړه کې واقع شي، نو بیا به څه کېږي چې مینه قایم شي. بیا د مینې یو څو تقاضاګانې دی، هغه درته ذکر کوم. یو د مینې تقاضا ادب دی، ادب د حضور پاک ادب کول، او د مینې بله تقاضا تابعداري ده، اتباع کول. نو نن درته دا ړومبی تقاضا ذکر کوم چې هغه ادب او احترام دی. دا ما چې کوم آیتونه ستاسو مخکې ولوستل، په دې کې رب العالمین د حضور پاک د آدابو ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، دا الله او د رسول نه به مخکې کېږئ نه، چې د الله حکمي او ته د هغې نه قدم مخکې لاړ شي چې نه دا نه منم، هغې ته سپک وګورې او خپلې خبرې ته په دروند نظر وګورې. د رسول الله خبرې او ته ته قدم مخکې والې چې نه دا خو فرسوده خبرې دي او دا خو د 1400 کالو زړې خبرې دي، نن خو نوې تهذیب دی، زما دا خبره ښه ده، معاشرې له زما دا خبره برابر ده. وی واتقوا الله، الله نه ویریږئ. ګورې د خدای او د رسول نه ښه خبره نشی پیدا کولی، او د خدای او د رسول نه ښه قانون نشی پیدا کولی، او د خدای او د رسول نه ښه اخلاق نشی پیدا کولی. د هغې نه ګام موچتوئ، الله نه ویریږئ. او الله اوریدونکی دی او د علم خاوند دی. که داسې ګډې وډې خبرې م د خولې نه ووتې نو الله اوري او خبرېږي، الله به د هغې سزا درکوي. د مارونو د حضور پاک مبارک د عایشې بیبي په کوټه کې دفن دی، او ورسره خوا کې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما هم دفن دی. دا هغه زمانه کې د جومات نه د عایشې بیبي کوټه بار وه، کور بار و، خو یو کړکۍ جومات ته اوتې وه، نو حضور پاک به د هغې کړکۍ په ذریعه جومات ته تشریف راوړو. بیا یو بادشاه د عبدالملک ابن مروان زوی ولید یې نوم و، هغه په 80 هجرۍ کې د پیغمبر علیه السلام دغه کوټه مبارکه عایشه بیبي بیا وفات شوې وه، او دا درې واړه پکې دفن دي، حضور پاک او د هغه نږدې ملګري. نو دا کوټه په جومات کې شامله کړه، او حالانکه خلقو ډیر زیات د خفګان اظهار وکړه چې دا جومات کې داخلول نه دي پکار. حضور پاک د وفات په وخت کې په دې مرض کې فرمایلی وی خدای دې په یهودیانو په عیسایانو لعنت نازل کړي. دا خیر یې وکړه، وی هغې د خپلو پیغمبرانو قبرونو ته سجدې کړي دي، پام کوئ ګورې زما قبر ته سجدې ونه کړې او زما د قبر نه جومات جوړ نه کړې. عایشه بیبي فرمایي وی که دا یره نه وي نو ما به دا قبرونه درته ښکاره کړي، خو یریږم چې څوک به د سجدې ونه کړي او څوک یې جومات جوړ نه کړي. نو چې هغه دا کوټه مبارکه په جومات کې شاملوله، نو علما پې خفه و، خو بادشاه زبردست و جابر و چې د هغه مخکې غږ نه شو کولی. بیا د عمر ابن عبدالعزیز زمانه راله، نو دغه کوټه 15 ګوټي جوړه کړه، 15 ګوټه. یو دیوال چې دا د کم طرف نه خلک سلام کوي، نو دا نیغ دیوال دی، او جومات طرف ته چې کم دیوال دی هغه هم نیغ دی، او بقیت سایډ ته چې کم دیوال دی هغه هم نیغ دی، او چې کم دا بل طرف ته دی د جومات دی مخامخ سایډ ته، نو دی بیا داسې راوستی دی، نو یو ګوټی ته جوړ کړی دی، مخمس ورته وي 15 شکله 15 دیواله تا وکړل. نو ما نه یو عالم تپوس وکړ، ما ته یې ویل دا ولې؟ وی دا مخمس دا 15 ولې دي؟ کوټه خو د 4 دیوالو وي او دی 15 کړي دا ولې؟ نو دا ما ورته جواب ورکړم، عمر ابن عبدالعزیز عالمانو ته وی چې دا 4 دیواله کونه چې 4 ګوټه شي، 15 ګوټه کوي چې د بیت الله سره تشبیه ختم شي. بیت الله 4 ګوټه دی، د هغې خلک طواف کوي، نو دا دې دا یو کونه به اوږده کړو، 15 ګوټه به یې کړو چې هسې نسه به څوک طواف شروع نه کړي او د بیت الله مشابه نه شي. د هغې نه پس یو بل بادشاه تېر شوی دی، سلطان اشرف، هغه ته ګیر چاپېره د اوسپنو غټې غټې جنګلې ته کړي دي، او دا آیتونه د حضور پاک په هغه روضه مبارکه د پاسه لیکلي دي، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله
اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. دا پی بر لکلی شوی دی چې د حضور پاک په مخ کې به اوچتې خبرې نه کوي، او چې څوک د حضور پاک په مخ کې ټیټې خبرې کوي، ښکته خبرې کوي، رو رو خبرې کوي، دا د زړه متقیان دي. د دې زړه کې تقوا پرته ده، پرهیز پکې پروت دی، د حضور پاک احترام کوي. نو چې څوک د حضور پاک په مخ کې ټیټې خبرې کوي، چغې نه وایي، شور نه وایي، دا هغه خلک دي چې زړه تقوا یې پرته ده، زړه کې یریږي، احترام کوي. دی له به خدای پاک لوی اجر ورکوي او الله به ګناهونه بخي. یو پې دا آیت لیکلی شوی دی، او یو دا بل آیت لیکلی شوی دی دا چې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، چې د حضور پاک مخکې به چغې نه وهئ. نبی علیہ السلام مبارک سره حضرت ابوبکر او حضرت عمر فاروق هم پراته دي. نو سړی وایي دا دواړه ډېر خوش قسمته دي چې د حضور پاک په ګاونډ کې پراته دي. دا لویه خوش قسمتیا ده. حضرت عایشې بی خوب لیدلی وی خوب مې ولید یو سپومۍ د اسمان دی نیمې ته راله او ډېره لویه رڼا یې وکړه او زما غېږ کې را پرېوته. وی بیا مې بل خوب ولیده چې یو بله سپومۍ نه هم په دغه خوب کې مې بیا ولیدل یو بله سپومۍ راوچته شوه او د اسمان دی نیمې ته ورسېدل او دا دنیا روښانه کړه او زما غېږ کې را پرېوته. وی بیا مې بله درېیمه سپومۍ ولیدله، د اسمان دی نیمې ته ورسېدله او ښه رڼا یې وکړه او زما دې غېږ کې را پرېوته. نو پلار ته یې الوی حضرت ابوبکر صدیق ته وی بابا داسې خوب مې لیدلی دی. غږ یې ورته ونه کړ. چې کله حضور پاک وفات شو او د عایشې بیبي په کوټه کې دفن شو، نبی ابوبکر خپلې لور ته وی عایشې ته یا بنیه ای بنیته ای زما لورې هذا احد اقمارکې، دا د هغه یوه سپومۍ وه چې ستا کوټې ته راغله او یوه ترل آخرین او دوه نورې وترل اخرین هغه دوه نورې سپومۍ به دې ان قریب وویني. نو بله سپومۍ حضرت ابوبکر صدیق وه او بله سپومۍ حضرت عمر فاروق وه. دا لوی منقبت د یو عالم د پیغمبر علیه السلام په ګاونډ کې د حضرت ابوبکر او د عمر فضیلت ذکر کو چې دا ډېر بهتر دي ځکه د حضور پاک په ګاونډ کې دفن دي. نو یو شاګرد پاسېد وی صاحب د حضور پاک په ګاونډ کې چې څوک دفن شي نو د هغې څه فضیلت شته؟ هغه عالم ورته وی لنډ جواب درکړم که اوږد؟ وی نه لنډ جواب راکړه. نو د عالم ته چا ببوزې وه، دا پکیني د لاس ببوزې دی ورته وه. نو هغه عالم د هغه سړي نه تپوس وکړه د هغه طالب نه، وی دا ببوزې چا ته والي کېږي؟ وی دا صرف تاسو ته والي کېږي. وی صرف ما ته وی یو او وی هوی تاسو ته در رسی که نه؟ وی یو صاحب چې داسې تاوی را تاوی نو مونږ ته هم فایده را رسېږي. وی دغه رنګې رحمتونه په حضور پاک را ورېږي وی ګاونډیانو ته فایده رسېږي. او چې څومره درود شریف خلک وی او د هغه درود شریف برکتونه او د هغې فضیلتونه حضور پاک ته بالخصوص رسېږي، خو لکه د ببودي شانتې هغه هوا برکتونه دواړو ګاونډیانو ته هم رسېږي. نو په روزه مبارکې دا آیتونه لیکلي دي نو او د دې مقصد څه دی چې د حضور پاک احترام به کوئ او قدر به یې کوئ. د بنو تمیم یو قوم راغی، نو هغوی خو نه پوهېدل، د بهره رالل، د بار نه به دا بانډیسیان خلک رالل په ادب بنو خبر. هغوی پې دا ګمان وکړه چې لکه عام انسان ته څوک اواز کوي نو اواز یې ورته وکړه یا محمد اخرج الینا، اواز یې ورته وکړه اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ له روزه ده، مونږ در سره کار دی. لکه اوس چې څوک راشي یو ملګري ته دیوال نه هغې غاړه اواز وکړي، هغې نو خبر چې داسې خو ویل نه دي پکار. نو نبی علیہ السلام مبارک ولروت فوراً قرآن شریف کې الله دا آیت نازل کړ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، چې څوک د دیوال نه هغې غاړه درته آوازونه کوي نو دا نه پوهېږي نه پوهېږي، دا لا خبر نه دی، خیر دی. دې د آدابو نه به ورو خبرېږي. لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، چې څنګه یو بل سره چغې وهئ نو نبی علیہ السلام سره به داسې اوازونه نه کوي. دی یو ادب او احترام دی.
مونږ یو بل توایو اے فلان کیا، اے زیدہ، اے عبداللہ، اے سعید، دا چغی حضور پاک تا په داسې پناهو آوازونه نه کې. قرآن شریف ته وګورئ، آدم علیہ السلام ته خدای په نوم آواز کړی دی، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا آدم اے آدم. نوح علیہ السلام ته په نامه آواز کړی دی، یا نوح اهبط بسلام منا و برکات، اے نوح د کشتی نه کوزه په سلامتی او په برکتونو. ابراہیم علیہ السلام تے پناہ آواز کرے دے، ان صدقت الرؤیا یا ابراہیم سنگے دے، ان صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اگر پا یا ابراہیم آواز کرے دے. فموسیٰ علیہ السلام تے پا یہ آواز کرے دے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام تے پناہ آواز کرے دے، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ. اور ټول قرآن دا اول نه آخره پورې ولټوي، نبی علیہ السلام ته په نامه نوم نه دی اخیستی، اواز سره چې اواز یې ورته کړی دا نشته. دا دی یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، یا ایها الذی نزل علیک القرآن، دا سره صفت آواز شوی دی. یا ایها المدثر، اے صادر اغسطون کیا، یا ایها المزلمل، اے زان ران غختون کیا، یا ایوہ الرسول، اے زمان خکولی پیغمبرہ، یا ایوہ النبیو، اے زمان خکولی پیغمبرہ. دے سر آواز شوے دے. نو سنگ چی منگ یو بل سر پا معاشرہ کے پنم آواز کو، دقا سی پنم آواز بدا دوارو جہانو سردار تا صحابو نکو، او اللہ پہ خپم شوی دا سی بنوائے وطا احترام بکوے، ادب بکوے رنو. نو یو خدا شوا دویم چی حضور پاک اودی را پاسوے بنا دے، دویم ادب و احترام دے. بخاری شریف کی حدیث یو صحابی فرمائی وی چی حضور پاک بکل اودو منگ بنا را پاسو، ولی بنا را پاسے یو خدا غب احترامی دا، او بل ممکن دا چی پر خوب کی وطا وحی رازی دکا دیر کرتا با حضور پاک تا پا خوب کی وحی راتلا، زلب بیدار و سترگی بے اودے وی نبے پاسے. پا یو موقع